تا ټول ورځ ګنتی والی وی او ټاټکی دی اوچت کړی وی بال بچ دی نهار وی او هغه پیسې پیر لراوړي اوله ورکه او د په جیب کې واچي او بیا وی دعا وکړي چې خدای دې د دنیا خې کې مال ډېر سراوړه بچی التنه دا پیر خو قربان د جناب محمد رسول الله نا په غزوه خندق کې صحابه د لوګي نه په خېټه پوری کہانی تړلیو پیغمبر ته یا رسول الله وګي شو ډېر خېټه پورم کہانی تړلی چملا امرا کړ پنش پیغمبر ولا لمنو چتا کړو خدای بندگانو ما ته وګورئ نو پیغمبر دو کہانی په خېټه پورې تړلی وستاسو څه خیال لري چې تاسو به وګی نو ګینه ما بروټه خړلی په خدای قسم د تاسو نه لوی نه حرما پیر خود غرشتو مولانا نصیر الدینو زما په مخ کې د افریقي یو سیټ ولا 50,000 روپۍ راوېست سیټ ته وی بچی تا زما د کور روټه او خړه نمک دی او خړو نو کدا 50,000 روپۍ والم نو خدای به وی چې روټه دې په خرڅ کړه زما د مخ کې خبر پیر خود غلجوم یا سیبو چاله چې پجون جناب محمد رسول الله خپل پټکه ور کړو پجون ورپسې لګېدل هم 3 کاله مې زړه پړه کو 14 ورپسې چا پټکه ماتو خای نه پوه ویلکم یو خود نستا خلو ویلی سوره د خلقو تباهل وی نو راضی بزما د کور دیوالو نه بسپای نو زما کور نه بد بدعات او اډه جوړش والله چې ډېر می تنگ کو نو د شپې په خوب کې راتاو خود ودا پټکه د خيو ګوره خو خدای ته وګوره چې په ویخه می تنگ نه سبا ورپسې بیا لاړم غلجو ته چې و صاحبہ ما خو په خوب کې تقاضا نه وکړي مالې په ویخه وخه بزرگ خدا دا بزرگان دي چې دا پوری کېم ګرمه جوبه اچو دي چې پیر ښکارم بزرګی چا بزرگان یو ما تراغه راځه دلتا جهاد کانفرنس کو مال ډېر خدای دا خکار بیا به څه کو بس جهاد تقریر نه وکړو بیا برازو مال نه تقریر چې وکړو د سټیج نه کوشنو مخبت ورخم بزو غزاله و چې نه چې دا خلک تی شمال د لور مې د میړم ری او د زوی مې د عورت او زده پکې ګرځم سلامت د پردای مور زامن دي زګرم کم چې غزاله ور دي او د راځم د خزې پترخ کې دي ناز زده دل تکلاشن کو په ټیمیګنج لاندې ګرځم او سیګم دی د پردای مور زامن دي کابل ته غزا ته لګم نه زباله خلق ته د غزا نه ويم چې اوري په خپل مخ کې روان زما عزیزانو دا ټول فراډ او دوکه دا ما په کې تا چولې دا نه دا دوکا چې تا ته زوایم چې ما یو مقتدی بجلیګر کې د مړوش پوا مړوش په پیژنې کوم میاش کې وای امام سے محرم کی بار وفات کی د مړوش په راغه ماته چې مولانا صاحب څه په حکم چې زموږ مړي خوشحال شي ما وی ټول مړو په سبال واغان راغلي خله به پی کوي او ته یو سیر نړۍ غوخواله او خا مرچکی او باټینګړ پکې واچو او سرای کا جمعه ته راوړه چې دا ستاد مړي خلت رسکونش قمقلو اگر اشتیا دا چلو کو بیگاله
یو لوی ډونګر ډکه کړې ده او مال یې راوړه مونږه مو خوړه چې هم خوړه ماسخوتن مونځ ته راغی ویل څنګه چلو شمال مړي به دې نن داسې په ټوپونو خونې ویل میرا پیو بہت خوش ہو سی ماں پیو تے سارا خاندان خدا مار دیا کیونکہ انہوں دا منہ سلوڑا ہو گیا ہے سارے مئیتا دے منہ جڑے پھکے آئے دادا دے قوم عقل وہ دنیا کی اگو رہے دنیا کی اگو رہی وہ باب دا دنیا کی منگ سم رہو خیاریو دے یوانے دوکا سوکنے شیرات یوانے دوکا په باب د دین کې زمونږ دا عقل دی چې مونږ دومره نه پوهېږو چې په دې شپه مړو پسې څوک خیرات وکړي نو جوړم دا شی ځي او مړي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سړی مړ شه دنیا نه د هغه تعلق بالکل منقطع شي خبره کړه عزیزان ښځې وګورئ د ښځو اعتقاد وګورئ مړی وشو الله سوچت کوي په دې بنیره د مړي روح ناس وایي د سکر زل روح ناس چې لا سوچت کې نو دې روټای والی بیا لاړ د روح خود ځای دی یا علیین دی او یا سجین دی علیین ته کلاړم بیا نه را واپس کیږي او سجین ته لاړم بیا نه را واپس کیږي خبره خلاص د محرم لسم ورځ باندې وګوره استاسو د ادیره د دنیا منګي د کولالانو پکې خرج شي او بوړي په قبرونو وبدا خزه اچي تاسو ور سره اچوي الکه دا ولې اچوي ویا سنن تګي شهیدان شي نو سنن تګي په کربلا کې شهیدان شي دي ته بدلتا چي دا د دې قوم عقل دا مې دې پورې درته وې چې دې خلقو پورې سرونه نشتا دوی پورې کانی تړي په باب د دنیا کې بیا دومره خيار دي چې د یو پیسې دوکا به ولا ورنکي لیکن په باب د دین کې بیا دومره کم عقل دي چې 19-20 باندې دا سه قوم چې مرشي د دوی په قبرونو کې څار عزیزانو دا خبره ما ډیره کړې ده یو بزرګ دی یو سلاویا کال عمر دی اوسم ژوند دی هغه سره دا علم دی چې قبر ته ودرېږي هغه ته دا پته لګي چې دې مړي باندې لاندې څال دی اوسم ژوند دی ما ورته وی چې دا ماتم یو قبر اوخه یو مړی مالوی راځه چې را پاسېدو ما ته وی چې مړی خو درته خیم خو دې ادیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي دا ټول په قبرونو کې پراته دي او غوښې ته پرې کېږي لګیا نو کومې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي داسې ویارېدم چې وتښتېدم معلومات یې مخه راځه ویې ګوره دا په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته پرې کېږي تاسو څه خبرې عزیزه چې ته مړ شې او تا خښ کړي او خلک درنه واپس لاړ شي چې تا سره څه شروع وشي دغه څه او دالان جیل وګوره دروازې نه دې دننه کی ته څه خبره چې دنه تا سره غ جان کټیان څه چال کم بارک ته دی بوزي قبضه دې سملای سکے سپته نه تانا کې د شپراله سپر غز در باندې لګېدلې چاله انټروګیشن کې ده پولیس یې ونه وای خبره او د دنیا انټروګیشن کې او سړی راغې منډه ترډه شپارسونه ګوري چې شپې پولیسونه وای ریمانډ اغسته دې درې ورځو او عمرې انټروګیشن کې او سړی د لاندې سملولو هغه دې هډ ستت فکر نشته در سره چې د سره به بیګاله څه دی وجنه دي ځانو دې ته سوچ کوي دا به ملکیږي الله چې تاسو دنیا کې قران خپل دستور العمل جوړ حکومت نه دا توقع مکوه کې داسې خلق نشته چا په دې ملک کې واقعي اسلام راوستل غواړي قسم په خدای دا درته به مبالغه دا نشته
واخله ټیله ورکړه کته مولیان په ځای پرې دا مولا غریبم کمزور دی کمزور مولا علم چې 15000 روپۍ ورکړي چې مولا سه مدرسه ده خدای په مال کې قبول کوي یا الله یا الله یا الله تخت و بخت برقرار لري مونږ خو یو داس طالب له چا 50 روپۍ په سخات کې ورکړي هر سره خپل غځي چې مړې وي دې ته وي دې لوټ ته وګوري مونږ هم کمزوري تاسو وګورئ په دې ملک دا شورا کې چې کوم مولیان دوی څو کړه تر اوسه سیکړي زپد د سړیتوب په خبره پوي تاریخ التوا په شو پلانټ شو دا خو د دیر نوابی دا سچ د خان خوخه یغه بکی شورا مورا په کلا چارا وسته بن وړای دا چاله په یو رنگ خلک ور کړی دا چاله په بل رنگ کې ور کړی چاله په بل رنگ کې ور کړی صوبایي شورا جوړه کړې زمونږ د پیښور یو مولا د هم پکې اغسته اغله چې څوک ورشي کیا حال ہے بھائی او یہ دعا کرے بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا اللہ کامیاب کرے اللہ داو یا سید مئی باندې خلای تاسو پوه شئ